اوس زه سیران نه شي بله ورځ دفتر له سر د تر لونګۍ راوتلی دی لکه د زګی چې په سروۍ ګونې کې راواخي ته بل یې ستا له لاسه خو زما مغزه خراب شو جاهله بې تعلیمه شین کدو ستا له لاسه موږ وشرمېدو هکه د بل ځای افسر ته راغلی خپل خندا به غاښونه په در وځي سهار وختي تر ما له مخه دفتر له راغلی سیزه د راغلی یم په ګی مې سر نه سره خلاصېږي یو 15 تورې سبق به د ویلی زه به دم نه سړی کولو د ځان کار به دم ایستلی افسر صاحب ته د لږ ګزاره سره کوه موږ خو مجبوري ده له مجبورۍ د راسو نو څه وکړو افسر صاحب ګزاره راسره وکړه ګزاره راسره وکړه ګزاره خو سړی له سړیو سره کوي له تا سره ما اوس هم ډېر ښه وکړه باید چې 3 پلټې مې ووایه بیا مې راسره وایه بله ورځ رانه چې داسې دفتر صاحب ما خو د غلطه خبره نه کړې کار مې دی د کار مې درته وویل چپ ډېر عذرونه مه کوه غلطه ما نه ده درته کړې غلطه بیا څرنګه خو مغزه در شلومبی کړ افسر سړی تر توره مځکه لاندې کړې پل ته ور ودروئ څه بل یې بله ورځ چې را نه شي دا دفتر ما ته به د پنجابي او د سیندي په نظر نه ګورې زه پښتون افسر یم بل سپېشل به مرچې غونډۍ ته خېږي له غرو سره خبرې کوي که مو په سوک وهلې په ارغنداو کې به پروت بله ورځ ما مخ له نه شي رانه زما دفتر له راشي په دا سا کلک سر خلاصي هو جاهله بې تعلیمه شین کدو شین سره یې را روان شي دلته زموږ مغزه را خرابوي صاحب تعلیم دی چش تعلیم چش ته یې تعلیم دی چش ستا ویله ویله به بیا ته په تعلیم پیدا تعلیم چش دی ته به د چش پوښتنې راځه کوې افسر صاحب تا ویلی دی څنګه تا ویلی دی بیا به نو ته دلته ناست وي افسر به وي ځه جاهله هماغه پسه افسر صاحب چش دی افسر صاحب زیاته څه کوې زیاته ولاړ شه جاهله نو ولاړ شه په ګی پوه شه او ته مه راخلاپوه افسر صاحب ته دا زما یې څو خبرې دي د لږه په سړه سینه واوره ساخ مې ډېر واورېدلې ځه زه به دا خبرې وایم ته اوس څه یې ځه خبرې راته وکړه افسر صاحب دا خبره مې په ذهن کې جوړه شوه دا زموږ په خلکو کې څه دی تعلیم یافته څوک شته نه څنګه نشته تعلیم یافته اخر چې 15 لوستې ډګریانې کړي دي کالجونه چې ویلي دي یونیورسټیانې چې ویلي دي ډاکټران چې دي انجینران چې دي افسران چې دي هی نه دي تعلیم یافته ستانګه جاهلان جاهله دغه څه د جاهله دی افسر صاحب ما درته ته زما خبرې په سړه سینه واوره تا زما خبرې اوس هم نه واورېدې ستا بلډ پرېشر اوس هم هغه شی دی لکه مخکې چې راته ویل تعلیم و دغه ته نه ویل کېږي زما څونې په زده دي څونې واورېدلې دي تعلیم و هغه ته ویل کېږي د خلکو په بد ورځ باندې ورسره ملګری سي ایله خلک په غریبان باندې نه سپارېږي و دغه تعلیم نه ویل کېږي تعلیم یافته کې خلک انسانیت کښې وي پوه پکښې وي نرمي پکښې وي ته دا زموږ خلک راواخه هر دفتر دغه رنګه دی کرپشن دوی کوي غلا دوی کوي رشوت دوی اخلي د غریب خبره نه اوري که دلته اوس یو غټ سړی راسي بیا خو به ته سره تر کوره ورسره ځي تا بلډ پرېشر به بیا هلته ما کتلی وي منلی به مې هم وي چې هغه زوروره وه سرمایهداره ته هم دارنګه مورچه غونډۍ ته خطا وي تعلیم دا معنا چې له رشوته پاک له غلا پاک له کرپشنه پاک انسانیت پکښې اخلاق پکښې همدردي پکښې انسانیت پکښې مسلماني پکښې دغه ته تعلیم ویل کېږي ما کواستی لږ له خدایه وشرمږاستئ تاسې هستئ موږ مو دنیا ته وشرمولو تاسو خو موږ وشرمولو وروره افسر صاحب ته دې سوچ وکړه که سره ما یې لکه ته خپله په ګریوان کې وګوره حاجي صاحب بس تر ژیره مې نیولی راځه ستا کار اوس تکرار وکړو راځه تا خو زه مال کړم په خبرو